کله کله موږ د کتاب د پاڼې دا مخ وګورو، خو دا مخ مو لا نه وي کتلی. کتاب د پاڼې په دې مخ کې لیکلي وي چې موږ انګریزان مات کړل، موږ روسان مات کړل، موږ امریکا ماته کړه. خو تاسو له پته شته چې دا خبرې صحیح دي، حقایق دي، دې نه انکار څوک نشي کولی. خو د کتاب د بل مخ کې بیا دا لیکلي چې دا انګریزان ولې راغلي وو، دا روسان ولې راغلي وو، دا امریکایان ولې راغلي وو. خو د پاڼې دا بل مخ چې موږ لولو هلته مو زړه خوشحاله وي. اصل کې د بل مخ د پاڼه کې چې کومې خبرې لیکلي وي هغه موږ ځکه نه وایو چې هغه د خفګان خبره ده، هغه د سوچ خبره ده، هغه موږ ملامته کوي. که د پاڼې دا بل مخ چې موږ وګورو زموږ ضمیر موږ ملامته کوي. د انسان طبیعت دا وي چې هغه خبرې اوري چې د ده زړه پې خوشحالېږي، هغه خبرو اورېدو ته ډېر تیار نه وي چې کومو خبرو باندې د ده زړه خفه کېږي. ضمیر د لره ملامته کي چې ولې دې داسې وکړل. تاسو ته پته شته چې د پاڼې د بل مخ کې څه لیکلي؟ حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 5 شیان ښودلي، 5 قسمه ګناهونه. هغه 5 واړه نه ذکر کوم، صرف یو به درته ووایم چې هغه د دې موضوع سره لګي چې دا کافران زمونږ وطنونو ته ولې راځي، دا مسلمانانو واک او اختیار د کفارو په لاس کې ولې دی. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. دا خلق نه ماتوي د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم وعده الا سلط الله علیهم عدوا من غیرهم. الله په دوی باندې د نور وطنونو دشمنان یا کفار الله په دوی باندې مسلط کړي. عدوا دشمنان من غیرهم معنا دا ده چې مسلمانان نه وي، کفار دشمنان الله په دوی مسلط کړي. فاخذوا بعد ما في ايديهم. نو دا کفار دا وکي چې د دوی په لاسو کې کوم څه دي، خزانې دي، او د دوی په لاس کې چې کوم معدنیات دي، کوم تیل دي، دا ټول د کفارو په کنټرول کې راشي. نن د مسلمانانو د ملکونو همدا حال نه دی. په اجتماعي طریقې سره ټول مسلمانانو معدنیات د کفارو په لاس کې دي، پټرولو، ډیزلو، ګیسو، په دې شیانو باندې کومې فابریکې کار کوي او دا راوباسي د کفارو. دا ولې؟ او موږ په دې ځان خوشحاله کړو چې موږ انګریزانو ته ماته ورکړه، موږ روسانو ته ماته ورکړه. خو لیکن د بل مخکې چې کومې خبرې دي دا نه مطالعه کوو چې کله خلکو د الله او د رسول وعده ماته کړي. چې د الله او رسول وعده ماتول څه دي؟ ټولو کې لوی وعده خو دا دی چې سړی کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو اوس به د الله د حکم مطابق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطابق، دغه د ژوند مطابق، دغه د احکاماتو د طریقو مطابق ژوند تیری. نو چې مسلمان کله د الله د حکم مطابق ژوند پرېږدي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق ژوند کول پرېږدي، نو آیا د الله او د رسول وعده ماته نه کړه؟ د باندې به دا حالات نه راځي؟ نن مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په شان ته ژوند اختیارول غواړي، دغه په شان ته اخلاق او سیرت او صورت جوړول غواړي، دغه په شان ته واده او خادي او غم دا جوړول غواړي؟ نه غواړي. نو ځکه خو الله په موږ باندې همیشه دپاره کفار مسلط کړي. نو الله رب العزت دې زمونږ حفاظت وکړي.